د ټي ټي پي وزن کنه نو بس اشاره ورته وکړو نو ټي ټي پي ته پورې څه مربوط ده؟ نو زه په ټي ټي پي پورې څه مربوط یم. ما خو تا ته د طالبانو د ټولنیزو شبکو یو فعال چې خپل ځان ستر جنرال موبین بولي تازه د طالبانو د نظامی محکمې له لوري په 18 میاشتو بند محکوم شوی. جنرال موبین داسې څه کار کړی دی او د څه په خاطر طالبانو په 18 میاشتو بند محکوم کړی؟ که غواړئ چې تاسو هم د جنرال موبین په اړه د پټ رازونو او پټ حقیقت څخه خبر شئ نو په ویډیو کې را سره تر پای پاتې شئ. موږ د طالبانو په منځ کې له یوې سرچینې معلومات ترلاسه کړي چې موبین د پاکستان د پوځ د جنرال عاصم منیر خلاف د دغه ټویټ له وجې خاص طالبانو د رئیس الوزرا ملا حسن اخوند په امر نیول شوی او د طالبانو نظامی محکمې ته سپارل شوی دی. د پاکستان پوځ د موبین لخوا په دغه ټویټ کلک انتقاد کړی او یو تن د موبین د دغه ټویټ سکرین شاټ سوچه غل دی جیبونه ترې ساتي بس ملا حسن ته وړی او د نوموړي له پارونکو څرګندونو یې ورته شکایت کړی دی. د یو نږدې متحد هیواد په توګه د پاکستان خلاف د موبین څرګندونې په دوامدار ډول د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت کې له پاکستان سره د اړیکو خرابولو لپاره قصدي او دیکته شوي بلل کیږي. زاویه نیوز موندلي چې تر اوسه څو طالب مشران او د هغوی رسنیز فعالان ملا حسن ته د موبین د خوشي کولو لپاره واسطه شوي دي خو نوموړي رد کړې ده. هغه څو ځلې پخوا هم نیول شوی و او بیرته خوشي شوی دی. د طالبانو لخوا پر پاکستان او د پاکستان لخوا پر دې ډلې د تورنو لګولو په اوج کې موبین پر ایکس د پاکستان پوځ له ادرسونو سره څو ځلې خوله وهلې وه او یو ادرس ورته همغه مهال لیکلي وو چې تا باندې به زه خپله غوږونه نیسم جرلنډو. قدرمن دوستانو تاسو د جنرال موبین د نیول کېدو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ او د نورو داسې معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ.